بیا نه ګورم او دسې ګورم هماغه د خوښې دوه جګړې دا زما د هیروین لاس څنګه نیولې مې پرېږده د دې جینۍ دا لاس جینۍ دا لاس په دنه پرېږدم سکندارې بی سکندارې ګرانو مینوالو پروګرام سکنداري سره زه نظر محمد تاسو په خدمت کې سلامونه پیش کوم په تیرو پروګرامونو کې مختلفو شخصیاتو سره ما ستاسو ملاقات کړې ده د هغې خبرې مو اورېدلې دي نن چې کوم میلمه ما دې پروګرام ته راغوښتی دی بقول یې د هغه چې هغه په ډېرو جنګ عظیمونو کې جنګېدلی دی هټلر سره د هغې دوستي وه او هټلر سره ډېر جنګونه کړي دي کلاشنکوف نو ستاسو ملاقات ورسره کومه کلاشنکوف ماما کلاشنکوف ماما السلام علیکم خیر اوسې خورایي ویم ته په خیر نه دا خدای لږه پکه ویارېږئ جوړې نه نو کلاشنکوف ماما یارېږم به نه الله یارېږه ما هسې د دې شپېلې اوس هم ګرمه ده خو دا داسې نه سړېږي دا به پوره شپږ میاشتې کې سړېږي دا شپېلې نه بس ځکه خو ته وایي که نه چې دې نه هم ساته دا کلاشنکوف ماما دا راته ووایه چې دا خلک تا ته کلاشنکوف ماما ولې وایي کلاشنکوف ماما راته ځکه وایي چې دا زما یار نو ټیلر وایم چې کله دې په دویم جنګي عظیم څلورم جنګي عظیم کې زما کله چې دې جنګېدو نو د ده په لاس کې صرف کوتک نو زما حجرې ته رالو ټیلر او که نه نو ټیلر څوک یاره نو ته ټیلر نه پېژنې نه نه ټیلر هټلر یادې نو زه ورته د مینې نه ټیلرې وایم وایم څه کولی مې شي نو ومې او که څه مې کوې نو مخکې راته وایې چې میدان پرېږدم نه 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 یې سم نه کوم ستا د مقابلې خو نه یم خو ته ورته ټیلر وې او د وایې چې د مینې نه وې خو ټیلر خو خلک درځي ته وایي او که نه نو پخوا ده به هم دې هم درځي و که نه کپړې به یې ګنډلې کوم ځای کې دا په جرمني پایان کې ها نو ته له راغو سره د کوتکه ها خبره به دې ځای نه شروع نو ما له سره د کوتکه رالو ما ته یې وی خانشاه وایي په تا به شي او په خدای به شي وایي ته مې یو وایي د سړي څوکې یارې نو وایي داسې چل دی چې دشمنان مې ډېر زیات دي اورې نو وایي ما له یو ټوپک جوړ کړه ما ورته یې ویل سا واله په ارام کښېنه قهوه ماوه در باندې څکم نو روره جانه قهوه مې پرې وڅکله یو چونډی نسوار مې ولې د خېش په ورکړه دا ولې نو بس چې نسوار یې واچول خاموشه کښېناست او تا والا ټوپک جوړول شروع او ما والا ټوپک جوړول شروع نو بس د هغې ورځې نه لکه بیا ستا سره دوستانه ما سره دوستانه شو دا ټوپک یې ولې جوړ دښمنان یې زما خیال یې زیات و دې ورته یوازې جوړ وایم بلا دشمنان یې وروره جانه څه به درته وایم اورې که دشمنان یې زیات و دې ورته یوازې نو ما ته یې وي داسې ټوپک راله جوړ کړه چې ډزې زیاتې کوي نو ما مازغه جنګول مازغه مې جنګول مازغه مې جنګول ما وی راشه خانشاه دله خو کلاشنکوف جوړ کړه نو دا تا ایجاد کړی ته په خدای باور وکړه په ما ګناهګار یې ونه کړي اورې که نه ویم دا کلاشنکوف مې ورله جوړ کړو نو چې کلاشنکوف یې یوړو نو وروره دشمنانو نه داسې دوړې وویستې داسې دوړې وویستې ویې ځغلول ټول هسې ډېر زورور ایجاد یې کړی خو دا راته ووایه چې د جنګ عظیم ته دا جنګ عظیم ولې وشي دا وروره جانه نظر محمد خان صاحب ستا نوم د غالبا جنګ عظیم ته جنګ عظیم داسې وایه چې دا زموږ یو ګاونډي و عظیم خان نامه وه ټانګه به یې چلوله یو ورځ به چېرته په بازار کې چېرته چینچي والا سره په جنګ شوي نو هغه ورته وی وروره ټانګه دې اخوا که عظیم ورته وی نه چینچي دې اخوا که
پدې کې دواړه په جنګ شو ښې یو بل وترپولو نو د هغې ورځې نه زما چې څومره خیال دی نو دې ته د عظیم خان جنګ وایي لکه جنګ عظیم خان جنګ یعنی دا یو کسو ټانګې والا عظیم نامه و هغه چینچي والا سره جګړه وکړه ښه مضبوطه جګړه وشوې که نه جګړه خو داسې وکړه چې لکه یو بل یې وایم ښه وترپولو هغې ته جنګ عظیم هغې ورځې نه دې ته جنګ او دا جنګ عظیم دویم دا څنګه دا چانو دې ته دا جنګ عظیم دویم ولې وایي جنګ عظیم دویم وایم که خدای مې نه غلطوي که نه مرګ حق دی او په جړی کې به راله مرګ راځي لکه دا عمر عظیم خان چې کوم عمر عظیم خان هغه یو ورځ په پټو کې د ټیپرو په غلا کې ونیولی شو نو د پټي مالک چې دی نو پې د پاسه رالو وویل لکه دا څه کې وایي دا ما تا لپاره کارېلي څه د ورته وې څه وشو خو یو دوه ټیپر مې شو کولی وي کېنه ټیپره عمر عظیم خان یې ودربولو بیا ودربولو ورته ریلاس واچولو نو زما چې څومره خیال دی روره جانه د هغې ورځې نه دې ته جنګ عظیم دویم جنګ عظیم دا لومړنی جنګ هم ده کړی او دویم جنګ هم ده کړی بس لکه ځان چې والم لکه نه بادرانو کار نو نو د بادرانو کار ټیلر چې ته یادې د برید ساتلی و برید ته خو ډېر لوی لوی غټ غټ برید ساتلی نه بکور ستا ته وې د هغه لوی لوی برید و او په هغه ورځ یې پوزې ته تالا چولې وه چې ما ویل چې واړه واړه بریدي دي که نه د مطلب نو هغه لوی لوی برید یې څه شو برید یې څه شو برید یې په هغه ورځ دوبیله ورکړي وو څه نه وینځلو له یې ورکړي وو دوبیله نو څه کمزورې برید خو نور وروره د هغه په برید وینځلو به هم یو نیم تېر صابون لګېدو دا خبر که یو دومره لوی لوی برید لوی مې ورځ داسې چلو شو چې د ټیلري په سنډا باندې جوار رابار کړي په سنډا باندې نو تا ته پته دی چې جوارو بورۍ په څه باندې تړلې وې په بریتو دومره لوی لوی برید دا برید و که رسۍ وه نو خو وایم څه کم برید خو نه و که نه اورې لکه اوس زه یو ورځ داسې چل دی چې جرمني بالا کې ناست وم څه بیا درته وایم اورې که نه وایم ته په خدای یقین وکړه په ما ګناهګار باندې ونه کړې اورې که نه په جړی کې به دله مرګ راځي لکه زما نو د ټیلري چې دی د ټیلري ما پسې مسکال مسکال نو زورور دی که نه لکه شوم خو و که نه 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 پخوا موبایل وي پخوا موبایل وي چې زه وایم وي نو خو بس وي که نه په هر کار کې به دې کاري تړیا نه وي ښه مسکال یې راته وکړو وروره جانه مسکال یې راته وکړو لکه دومره خو دغه و که نه شوم اکثر به یې خرچه بچ کوله نو ما ته به یې مسکال وکړو نو ما به ورته بیا ټیلیفون کولو نه نو پخوا موبایل وي که نه خو چې زه وایم چې وي نو وی تازه وي موږ ته څه پته ده یاره نو مسکال راته وکړو دا کیسه زه تا ته کوم د جرمني پایان کې ناست وم د ګوړې امرسې مې خوړې چې دې ټیلري راپسې مسکال نو چې مې مسکال پړاو کو نو سی لیکلي وایي یارو راشن کوپیا ځان را رسوه وایي ګوپال راته د ګوپیانو په پټو کې سړي کینولي دي او یو ته مې یارې ته مې په سخته کې په کار شوې ته مې یارې او په دې ټایم کې مې سکه پلارې وایي ځان را رسوه نو ما څه وکړه ما منډې کې منډه دی که کلاشن کو پسې مې منډې کې اوس تشلاس خو نه شم تللی نو لاړم کلاشن کو مې راواغېستو چې منډې مې کې مړې څه به درته ویمې ویمې د دروغجن خبره چې د ګوپال هغه ښار ته ورسېده او هغې ولیدې او هغه زه ولیدم نو تا ته منډه کړی چې هغې هغه منډه کوه هغه دوړې اوسه پورې هلته بره ګرځي
دا راښکته شوي نه لا راښکته شوي دا ولې یا نو روب او دبدبه چې کومه دا کاله نو دا خو ګوره د الله ورکړه او تا یې درکړې ده ما یې راکړې ده ها کلاشنکوف به ما درته وایي چې اوسه پورې به دې څومره جنګونه کړي یاره که خدای مې نه غلطی که نه یو څلورو کې خو به جنګېدلې بالکل یو څلورو کې جنګېدلې او داسې جنګېدلې یم لکه د جنګېدلي جیپ لومبی جنګ دې کوم ځای کې کړو لومبی جنګ مې مړه د مړدو په اکاړه کې کړی مړزو په کاڼه کې نو ما ته خو بل چا څه ویلي وي په کور کې کړو هغه جوړ هغه دویم جنګ دویم به لومبی جنګ یې مو لکه زما راغلی و ستا مامي سره تا نه څه پړه مړه په والو یې داسې کم که نه نري شه وایم په والو مې داسې که که نه چې تر اوسه پورې توبې وباسي ستا د ښځې لکه زمونږ د مامي که نه د هغې څه نامه ده یاره بس دغه کلاشنکوف په مامي ما ولیدلي وو د مینې نه وته لکه کلاشنکوف مامي خلک نه نو تا ته کلاشنکوف او ښځې ته کلاشنکوف دا څه وجه ده نو اوس دغلته خو ګوره عقل دی کار نه کوي که نه نو د ټپوس د جالې نه به د ټپوس بچی الوځي اوس د ټپوس ښځې ته به خلک ټپوسه نه وایي نو بس ځکه ستا ښځې ته خلک کلاشنکوف او مامي وایي دغه چل دی نه کلاشنکوف ماما دا خلکو به ورته چې کلاشنکوف او مامي وایي نو بابي ورته نه شو ویلي نظر محمد صاحب خبره دا د خلکو به ورته نه وي او ما به ورته وي بابي ولې ښځې او ما وی چې خو بیا راته د خلکو وی وایي راشنکوف او دومره په سر یې مه خېږه دومره نیازبینه یې مه ساته بابي ورته ویله بیا منې شوې بیا منې شوم یعنې دا چې اوس د ښځې مخکې روب او دبدبه شته شکر الحمدلله ګوره دا روب او دبدبه چې ده که نه دا د الله ورکړه بېشکه کلي ستا غونته خلک ګوره په دې کلي کې 200 دیګونه د خیرات پاخه شي خو زما یقین دی چې په پرچ کې به تا له څوک لوږې نه درکوي نه دا خبره دې ټیک ده ها دا خو خدای پاک یو دانه پیدا کړي که نه هغه دانه دی دا راته ووایه کلاشنکوف ماما چې په کومه میاشت کې پیدا شوې نظر محمد صاحب که خدای مې نه غلطوي چې زه پیدا شوم نو هغه د بجټ میاشت وه د بجټ په میاشت کې پیدا شوې او خلک دا وایي چې په هغه کال باندې بجټ ډېر زیات سخت و دا ستا د وجې نه نو چې پیدا شوم یاره ګړز ګړوز شو که نه ګرانیم شو مړه ریټونه وخته وی د بجلۍ لوډ شیډینګ بیا شروع شو په ملک یو حل شو که نه خلکو وی چې وایي څه شی خدای خبر پیدا شوی دې نه ښه وه چاړو پیدا شوی نه وي ګراني خو به نه وه که نه او دا ده چې ګراني به نه وه که پیدا نه وي نو وایي که مړ نه وي نو هغه څه به نه وي هغه متل مې راته کولو به نو اوس به بیا هغه خبرې له راشو چې تا لومبنی جنګ په خپل کور کې کړی و که نه دا کلاشنکوف مامي سره دا جنګ په څه شوی و یاره دا جنګ که خدای مې نه غلطوي دا ټیلرۍ مونږ کره مېلمه و ټیلرۍ مېلمه شوی نو دله به ما نسوار د برما نه راغوښته ورک شوي او د برما نه مې ولې نسوار راغوښتي و ده د عادت و چې ده به سهار د ناشتې نه مخکې لکه چونډۍ لګوله چونډۍ به یې لګوله نو ما ته دې مامي دې وویه وی یاره دا یار دې پوه کوئ دې په دې پوته وی دا څه کوي دی ما وی زما یار دې ما ځان خبر کا که دې ځای ګنده کوي او کار څه کوي ته به یې جارو کویم ته دا څه دپاره نو مامي څه ویلې مامي په غوسه کې چې دی په پلیټ په سر باندې وویشته نه ما سر ښکته کو ټیلرۍ پې ولګېدو
هسې ما اورېدلي چې تا منډه کړې وه نو بس ګوره وایم په بادرۍ کې هم تېښته نیمه بادري ده دا خو دا او تا پسې پتیله هم راویشتې وه یاره بس مختلف څیزونه په شا مې نو کتلي چې څه یار وره ته ما ته دا وایې ته ما زه دې دلته عزت ماله ته راکې او که دا ته څه کې دا خلک به څه وایي نه خو پتیله در پسې راویشتې خو ما ته چا دا ویلي چې پتیله وړه وه او دوی به ډېر شی راشن کور کې پخولو نو دې دپاره یې ورویشتې چې پتیله غټه راوړه چې پتیله غټه راوړه وایي دا نښه ځان سره نښه ډېره خو زه نه ویم چې دې یې پرې ویشتې دومره زه ما کې دا جرأت شته ها کلاشنکوف ماما دا راته ووایه چې لکه موږ خو د لومړني جنګ عظیم خبره وکړه د دویم هم وکړه دا درېیم جنګ عظیم دا څه شی و درېیم جنګ عظیم چې کوم دی که نه بچې نه رښتیا لالا نظر محمد صاحب درېیم جنګ عظیم که خدای مې نه خطا کوي نو دا زما پشپشه چې کومه ده که نه د ما پشپشه لکه خبرې ته به لږ سوچ کوم په دې به نه خفه کېږي دا څه شی دی پشپشه پشپشه مړه ده لکه اوس د کلاشنکوف مړه به خامخا پشپشه پشپشه خو به زما پشپشه او چرګه د چرګه د دشمن چرګه د دشمن چرګه اکاړه کې په جنګ شو پاجام شو یاره څه به درته نه وایم وروره داسې چل دی چې زما پشپشي هغه ټپکې ورکړې د دشمن چرګ له مړه زه هغې له وایم داسې ټپکې ورکړې چې هغه چرګ هغه ځغلېدلی دی که نه نو لا به واپس راځي او پته ده نه خورئ چې هغه چرګ دا چا ویو هغه د هغه عظیم خان چرګ دا هم د عظیم چرګو دا د عظیم چرګو نو ځکه دې ته د هغې ورځې نه وروره درېیم جنګ عظیم مطلب دا دی چې د عظیم ګمانې هغه چینچیواله سره جګړه وکړه دویم د ټیپور غلا کې ونیو شو هغه جنګ یې وکړو او درېیم چې چرګې تا ته راوړاندې کړو نو چرګې مو تښتېدو نو دې نه پس هغې ته درېیم جنګ عظیم یاره کلاشنکوف ماما هسې یو خو دې ویشته څه مې وویشته مطلب دا دی چې په جنګ کې خو ډېر خلک به ویشتي که نه او لکه ډېر خلک به ویشتي او ډېر لوی سړی درې جنګ عظیمونه جنګېدلې ډېر روبداب دی او خاص کر زه ستاسو په دې شکریا ادا کوم چې د جرمني نه ما دلته راغی شکر الحمدلله ما ته څه ګرانه نه ده نوره ځکه تاله راغلی یم په تا باندې څه احسان مې نه دی کړی او جرمني کوم داسې اوس به ورته دې تورو سره پرې منځ منځ په پولو وځم بیا به جرمني کې ما دا ته پیدا ځې راځې کمال کې والله موږ ته څه ګران دي ډېره مهرباني زمونږ د ګرانو مینوالو سره ستاسو ملاقات وشو هغې ستاسو خبرې واورېدې ستاسو د بادرۍ خبرې واورېدې او بکول ستا چې ستاسو کومه قربدانې وه کلاشنکوف مامي هغه به انشاءالله دې بل پروګرام ته راغواړم ستا د بادرۍ کیسې به هغې نه اورم او انشاءالله هغې سره هم د دې مینوالو ملاقات کوم نو ګرانو مینوالو تاسو کلاشنکوف ماما سره لیدل کتل وکړو دوی د بادرۍ کیسې مو اورېدې د دې د جنګونو کیسې مو اورېدې د چرګ د مړز کیسې مو اورېدې